وای دغه افاده دا ټوله ساده کوي. ښه، د دې د ساده کولو دپاره اول باید زه د موهومي عددونو په قیمت پوسم. مثلا د آی مربع څخه پیل وکم چې دا مساوي کیږي د چی شي سره؟ د منفي یو سره. آی په توان د 3 چی شی وو؟ بالکل منفي آی و. که حفظ کې ګورئ څومره اسانه کیږي، ضرورت نسته چې ځان سره د دې نوت وګرځوئ، یو دوه دفعې چې وګورئ خپله یې حفظوئ. ښه، دا ویشم په آی مربع ضرب د آی مربع، ځکه چې دواړه آی مربعګانې منفي یو دي. منفي یو ضرب د منفي یو کیږي مثبت یو. صحیح ده؟ اوس د همدغه په واسطه زه دا ټول حلوم. ښه، دلته څه کوم؟ دوه خپله لیکم، دوه جمع آی هم 3 آی خپله لیکم. صحیح ده؟ دې سره غرض نه کوم. منفي لکه څرنګه چې تاسې دلته ګورئ دغه آی مربع چې دا منفي یو ده، یعنی دلته و ضرب سوي د منفي یو سره. دغه افاده چې ده دا منفي و کیږي، منفي و کیږي. نو دلته زه لیکم منفي و. صحیح ده؟ راځو دې بلې ته. دلته ګورئ آی په توان د 3 چی شی ده؟ منفي آی ده. صحیح ده؟ نو دا منفي آی ضرب د 5 کیږي. منفي آی ضرب د 5، یعنی چې منفي 5 چی شی؟ آی. آفرین. جمع آی په توان د 4 چی شی سو؟ یو. نو یو ضرب د 9 کیږي؟ نه، ډیر اسانه. جمع 9. اوس دلته منګه څو حقیقي عددونه او څو موهومي عددونه لرو. ګورئ په ژیړ باندې زه تاسو ته حقیقي عددونه حلقه کوم. 2 منفي و مثبت 9. ګورئ دې ته. ښه، او همداسې په یو بل رنګ باندې شین زه موهومي عددونه 3 آی او منفي 5 آی حلقه کوم. د دې ځایه 2 منفي و کیږي 5 یعنی منفي 5 منفي 5 او مثبت 9 کیږي چی شی؟ مثبت 4. مثبت 4 او دلته چی پاتې سوي؟ 3 آی او 5 آی. تاسو دې ته فکر مه کوئ چې کله یو عدد موهومي عدد ورسره اوسي کنه، مثلا دلته آی ده نو دا نه جمع کیږي نه ضرب کیږي. نه، داسې خبر نه ده. اوس تاسې پام وکړئ که دا آی یو کمیت وي، دا آی یو مڼه وي، نو د 5 مڼو نه چې 3 مڼې لارې سي 2 پاتې کیږي. دغسې یو فکر تاسو دغه موهومي عددونو ته هم وکئ چې کله یو موهومي عدد د یو حقیقي عدد سره یو ځای راغلی کنه. نو اوس دلته 5 آی لرو منګه او 3 آی لرو. ډیر په سادګۍ سره زه د دې څخه تفریق کوم. صحیح ده؟ مثلا لیکم چې د 5 آی نه چې 3 آی لار سي پاتې کیږي منفي 2 آی. او په دې کې دغه 4 چې دی دا زما حقیقي عدد ده. صحیح ده؟ او ورسره چې دغه منفي 2 ده، 2 آی ده، دا یو موهومي عدد ده. موهومي ده. کله چې دوی سره یو ځای کیږي، کله چې دوی اوس دغلته سره یو ځای سوي دي، نو د دې څخه یې څه جوړ کړی ده؟ بالکل یو مختلط عدد یې دې څخه جوړ کړی ده. یو مختلط عدد دی، ځکه هم حقیقي او هم موهومي برخه لري. دغه مختلط عددونه هر رقم کېدلی سي. مثلا 3 جمع 0 آی کېدلی سي، یا 0 جمع آی کېدلی سي. هر رقم چې تاسې وایي، فقط باید یو حقیقي عدد یو موهومي عدد دواړه سره موجود اوسي چې بیا ورته موږ مختلط عدد ووایو.